د هلمند ملي راډیو درنو اوریدونکو ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په دې هیله یم چې د ژوند چارې به مو په ډېرې خوښۍ روانې وي. د ټولنې او روزنې خپرونه ده چې وړاندې کولو ته یې زه فرید الله خیال راغلی یم. درنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې نن د ناوړه عادتونو پېژندلو، همدغراز د ناوړه عادتونو د مخنیوي په لارو چارو او د دې ترڅنګ د ناوړه عادتونو په اړه هر اړخیز بحث کیږي. په دې هیله یم چې خپرونه تر پای راسره واورئ. په خپرونه کې راسره د بوس پوهنتون د دعوت او ارشاد امیر مولوي صاحب سمیع الله سادات صاحب راسره مېلمه دی. سادات صاحب ستړي مه شئ، په خیر راشئ خپرونې ته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين ونؤمن به إيمان المؤمنين ونقر بوحدانيته إقرار الصادقين. أما بعد، د هر څه نه مخکې تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله تعالی دې وکړي چې جوړ روغ خوشحاله او سلامت به اوسئ او د صحت او عافیت ژوند به مو روان وي. الله تعالی مو خوشحاله او سلامت ولري. ډېره زیاته مننه مولوي صاحب. ناوړه عادتونه څه ته ویل کېږي او کوم ډولونه شته دي؟ ناوړه عادتونه که موږ تاسې راواخلو، په دې کې څو اړخونه دي. یو هغه دی چې د شریعت خلاف ځینې عادتونه یې هغه هم ناوړه دي، او یو هغه دی چې د اخلاقو خلاف وي، هغه هم ناوړه عادتونه بلل کېږي، او بل هغه دی چې د آدابو خلاف وي، هغه هم ناوړه عادتونه بلل کېږي، او بل هغه دی چې د انساني کرامت خلاف وي، هغه هم ناوړه عادتونه بلل کېږي، او بل هغه دی چې د انسان د خپل د شخصیت د سپکاوي او د خپل د شخصیت د کمزورتیا او د ضعف سبب جوړیږي. دا ټول ناوړه عادتونه دي چې په دغه ډولو کې داخليږي. بله مولوي صاحب، خلک معمولا څنګه ولې ناوړه عادتونه خپلوي؟ ناوړه عادتونه چې خپریږي د دې په هکله باندې یو خدا دی چې یا خو د کم علمي پر اساس باندې وي، د کم تعلیمي پر اساس باندې وي چې څوک تعلیم ونه لري یا څوک علم ونه لري، نو ځینې شیان دي چې هغه دوی ترسره کوي خو هغه په اصل کې او یا په حقیقت کې هغه ناوړه بلل کېږي. او یا بعضې دا رقم وي چې ځینې کسان چې هغه خپل د شهرت په خاطر باندې داسې کارونه ترسره کوي چې هغه دته شهرت مطلوب وي، خو لیکن هغه خپل شخصیت ته پاملرنه نه پکښې کوي او خپل شخصیت فکر نه وي ورسره، د داسې ځینې کارونه ترسره کېږي، خو لیکن یعنې د شهرت یا مثال د ځان د ښودنې فکر ورسره وي، خو لیکن د خپل شخصیت او د درناوي فکر نه وي ورسره. او بعضې وخت کې ناوړه عادتونه په دې باندې ترسره کېږي چې ځینې کسان دي هغوی په یو شي خبر نه وي او یو شي معلومات نه لري یا د یو شي په حقیقت باندې نه خبر، خو لیکن دوی داسې کړنې ترسره کوي، دوی په دې فکر کې چې دا خو یا ښه عادت دی یا ښه کار دی یا په دې باندې به څوک ماته زه مشهوره سم یا په دې باندې به څوک ماته ښه ووایي، خو لیکن دا ټوله د هغه شیانو پر اساس باندې دی چې کم علمي دي او یا هم مثال د ناپوهي په سبب سره ترسره کېږي او یا هم د فکر او د سوچ د نه کولو پر اساس باندې ترسره کېږي دا کارونه. بله ډېره زیاته مننه مولوي صاحب. د فرد، کورنۍ او ټولنې کوم عوامل د ناوړه عادتونو د پیدا کېدو سبب ګرځي؟ په لومړي سل کې که چیرې ووایو چې اول خو ناوړه عادتونه یو چاته چې پیدا کېږي هغه د کورنۍ تربیې د نه پاملرنې پر اساس باندې ترسره کېږي، چې د کورنۍ افراد خپل و کشرانو ته یا د کورنۍ مشران خپل و کشرانو ته فکر نه کوي، د هغوی تعلیم ته فکر نه کوي، د هغوی روزنې ته فکر نه کوي، د هغوی د ښه روزلو و چوکاټ ته فکر نه کوي، نو دوی بیا داسې جوړیږي چې کله غټیږي او یو څوک ویني د یو چا تقلیدي جمود موږ تاسې ورته وایي چې مثلا یو بل چاته ګوري چې هغه یو کار وکړي، دوی ته بس هغه ښه وبرېښي، بس د هغه پر اساس باندې دوی هم ناوړه عادت ترسره کړي. او یا هم بعضې وخت دا رقم وي چې مثال یو شی دی دته مثال دته خوند ورکوي، دته د خوند ورکولو پر اساس باندې بس هغه دی هم هغه کارونه ترسره کوي یا هغه شیانو ته دی مخه وکړي، نو په دې اساس باندې دی بره ناوړه عادتو ته مخه وکړي. چې دا په مجموع کې مثال د لومړي سر کې که موږ تاسې راواخلو د کورنۍ د نه توجه پر اساس باندې یا د سمې سالمې روزنې د نه توجه پر اساس باندې، او بیا په ټولنه کې د سمو خلکو سره یا د سمو کسانو سره د ناستې ولاړه نه کولو پر اساس باندې ترسره کېږي، ځکه چې په مجموع کې
بهترین دغه دا دی چې مثال یو څوک دې شان ته فکر وکړي نو که چیرې فکر وسي نو بیا په هغه صورت کې دا شان ترسره کېږي. خو لیکن دا اکثره وخت دا رقم وي چې د کورنۍ نه تربیه وي او بعضې وخت کې کورنۍ خپل وس کړی وي خو لیکن وروسته د ده خپل د لاسه دا رقم وي چې د سالمو کسانو سره د ښو کسانو سره د نیو کسانو سره د ولاړه ناسته نه وي بلکې د داسې افرادو سره د ولاړه ناسته وي چې هغه دا شی بالکل یو عادي ګڼل کېږي یا دا شي ته بیخي توجه نه کېږي او یا دا شی بیخي داسې یو عادي ګڼل کېږي. په دې اساس باندې به دی هم په دې شیانو کې اخته سي او چې په نتیجه کې بیا د شخصیت هم په دې کې ضعیف کېږي سپک د شخصیت هم په دې کې سپکېږي او پر کورنۍ باندې هم د اعتراض ګوته پورته کېږي او بیا مثال د پر شخصیت باندې هم د اعتراض ګوته پورته کېږي. نو دا ټول اړخونه پکښې دي چې هم د کورنۍ دخل په دې کې شته او هم د خپل شخصي یا فردي د ژوند دخل په دې کې شته او هم دا دی چې مثال د سالم د نه فکر درلودلو اړخ په دې کې شته چې دغه وجوهاتو پر اساس باندې په ناوړه عادتو باندې څوک اخته کېږي. بله ډېره زیاته مننه. کوم ناوړه عادتونه زموږ په ټولنه کې ستاسو په اند تر ټولو ډېر لیدل کېږي؟ په ناوړه عادتو کې اوسني وخت کې که موږ تاسې وګورو یو زیات مشکل دی چې په عموم کې موږ تاسې ټول سره متوجه یو چې ډېری کسان دي چې هغه یو د ښکنځلو عادت لري. اوس د ښکنځلو عادت داسې یو ناوړ عادت دی چې دا دوی خپل د مجلس خوند بللی وي یا خپل د ژوند یو خوند یې بللی وي او حال دا چې په دې باندې هم ځان سپکوي هم کورنۍ سپکوي او هم مور پلار په دې باندې سپکوي. لکه اوس فرض مثال یو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې بدترین ګناه او بدترین عذاب ورکول کېږي هغه چاته چې هغه خپل مور او پلار ته ښکنځل وکړي. نو بیا صحابه کرام د دې پاک له باندې پوښتنه وکړه چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا څنګه داسې کسان هم شته چې هغوی د خپل مور پلار ته ښکنځل وکړي؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته عرض وفرمایله چې هو داسې کسان شته دا په دې معنا باندې چې مثال دی راولاړېږي د بل چا خور یا د بل چا مور یا د بل چا پلار یا هر څوک چې وي د بل چا د یادوي نو هغه په مقابل کې د کورنۍ ته ښکنځل کوي مثال مور او پلار او نور کسان ته ښکنځل کوي. نو دا په دې معنا باندې لکه دی چې خپل مور او پلار ته ښکنځل کوي. نو داسې دا یو اساسي مشکل چې اوس موږ تاسې وینو په ډېرو په وجود لري چې هغه ځوانانو طبقه عموما دا رقم ده چې دغه فسق یا دا ښکنځل او یا بد الفاظ یا خود په خود مثال داسې الفاظ سره کاروي چې هغه دا رقم وي چې هم په شریعت کې منع دي او هم حرام بلل شوی دي او هم ګناه کبیره وي او هم د دې سره سره د انساني کرامت دغه پکښې دي ممانعت پکښې دي چې مثال انساني کرامت دا نه ایجابوي چې یو څوک دا رقم الفاظ تر خولې باندې وباسي او هم د دې سره سره دا رقم دی چې اخلاق او آداب دا نه ایجابوي چې یو انسان یو سالم انسان یو مسلمان وي چې هغه د داسې الفاظ تر خولې وباسي. نو یو اساسي فکر چې موږ تاسې ورته وکړو نو غټ مشکل دا دی چې د بد الفاظ استعمالیږي او بد ښکنځل سره کېږي او په دوم قدم کې بیا دا دی چې بدې کړنې ترسره کېږي. بعضې وخت مثال په ټولنه کې موږ تاسې وګورو چې داسې کړنې ترسره کېږي چې هغه د انساني کرامت هم خلاف وي د اخلاق او آداب هم خلاف وي او د شریعت هم خلاف وي چې ځینې کسان دي هغوی په دې باندې عادت دوي چې مثلا راولاړېږي. اوس فرض مثال لکه دا نن سبا کې موږ تاسې وګورو چې د وسایلو سره مثال داسې یو کارونه کوي یا په وسایلو باندې داسې یو کار کوي یا داسې فعل ترسره کوي چې هغه هم د ده دپاره خطر وي او هم دا دی چې هغه د ټولنې دپاره ضرري وي او هم د ده د شخصیت وژنې په مورد باندې هغه لوی سبب وي چې د شخصیت په دې باندې خرابېږي. نو په دې کې په مجموع کې چې وګورو د دواړه اړخونه شته او هم یعنی هم قولي شته او هم فعلي شته. ځینې قولي دي بد عادتونه چې هغه ترسره کېږي او ځینې فعلي دي بدې کړنې دي چې هغه زموږ تاسو په ټولنه کې ځینې کسان ترسره کوي. بله ډېره زیاته مننه. ناوړه عادتونه د شخصي ژوند تعلیم او شخصیت پر جوړښت څه اغېز کوي؟ دا خو واضح معلومه خبره ده چې موږ تاسې په ټولنه کې که چیرې وګورو یو مثال زه تاسې در کومه چې بعضې وخت که چیرې مثلا یو څوک تعلیم یو چا کړی وي او یا داسې یو څوک وي چې تعلیم یې نه وي کړی. اوس که هغه څوک راولاړ سي چې تعلیم یې کړی وي هغه یو کار وکړي او هغه څوک راولاړ سي چې تعلیم ونه لري هغه یو کار وکړي د دې دواړو په مابینځ کې تفاوت راځي. بعضې وخت دا رقم وي چې یو کړنه یو څوک ترسره کړي چې تعلیم یې کړی وي نو د تعلیم د کولو څخه وروسته داسې یو کړنه ترسره کړي د هغه په مقابل کې هغه څوک چې هیڅ تعلیم ونه لري هغه هم داسې یو پیغور درته ورکوي هغه هم داسې یو خبره درته کوي چې تا خو لا یو تعلیم هم کړی دی تا خو لا یو څو تورې
هم ویلي دي تا خو لا یو شی هم زده کړی ستا څخه ولې دا کار ترسره سي. نو د دې څخه دا معلومیږي نتیجه دا په لاس راځي چې که چیرې یو څوک تعلیم وکړي نو بیا په تعلیم په کولو سره تر ډېره حده پورې د دې شیانو څخه ساتل کېږي. او بعضې وخت دا رقم دی چې بغیر د تعلیم څخه هم که چیرې یو څوک دا کار کوي د دې مطلب دا نه دی چې دا ملامت نه دی په دې خاطر باندې چې دا خو نو تعلیم نه لري. ځکه چې الله تعالی چې انسانان پیدا کړي دي او بیا د انسانان چې اشرف المخلوقات بلل سوي دي دا په دې معنا باندې چې انسان ته الله تعالی عقل ورکړی دی. او عقل داسې یو شی دی چې روایت مطابق چې الله تعالی قسم اخیستی دی چې زما د په خپل ذات سره قسم وي چې تر عقل ما بهترین شی په کائنات کې نه دی پیدا کړی. نو که چیرې یو څوک مثلا یا زموږ تاسو دپاره دا بهانه نشته چې یو څوک تعلیم ولري هغه د نو پر ټولنیز ژوند سم کړي او هغه د پر ټولنیز ژوند باندې برابر وي او ناوړه عادتونه او ناوړه کړنې دې نه کوي. او که چیرې مثلا یو څوک تعلیم نه لري نو د هغه څه د باره څوک ګیله ونه کړي نه، بلکې که تعلیم لري که نه لري د انسان د انساني چوکاټ پر اساس باندې او د انسانیت پر اساس باندې او د انساني کرامت پر اساس باندې او په دې خاطر چې الله تعالی انسان اشرف المخلوقات بللی دی او بیا انسان ته الله تعالی عقل ورکړی دی د دغه ټولو وجوهاتو پر اساس باندې هیڅ یو انسان که تعلیم ولري او که تعلیم ونه لري هغه باید د ناوړه کړنو څخه لاس په سر سي. او بل دا دی که چیرې یو څوک داسې کړنې یا داسې کارونه ترسره کوي نو هغه د ده پر شخصیت باندې ډېر غټ منفي اغېزه کوي. مثلا د ده سره د ولاړې ناستې کسان هغه کسان چې هغه سنګینه کسان وي هغه درانه کسان وي هغه خپل د عزت و حیثیت فکر ورسره وي هغه کسانان د داسې کسانانو سره روابط نه ساتي د داسې کسانانو سره ولاړه ناسته نه کوي د داسې کسانانو سره رفت آمد نه کوي. او د دې سره سره که چیرې دی کاروبار شروع کړي تجارت شروع کړي نو بیا هم ځینې په ټولنه کې ډېر کسانان دا رقم دي چې د دغه ناوړه کړنو پر اساس باندې د ناوړه عادتو پر اساس باندې چې دی لري هغه د ده اعتبار او باور صفر کوي، یعنی په ډیره کمه فیصدي سره د اعتبار او باور پاتې په دې خاطر باندې چې خلک د دغه ناوړه عادتو ته وګوري نو هغوی پر ده باندې بې باوره یي هغوی پر ده باندې اعتماد نه کوي. نو بیا په دغسې شکل سره د ده په ژوند کې یعنی هغه نواقص یا کمزورتیا ډیره زیاته راځي چې یو ټولنیز ژوند زموږ تاسو ته داسې جوړ دی چې هغه ټوله د یو بل سره دی چې مثال بغیر انسان داسې چاره نه لري چې د یو بل سره ولاړه وناسته او رفت آمد ونه لري. دا چې د ناوړه عادتو پر اساس باندې سم کسان د سره کار ونه لري یا مثال سنګینه کسان یا درانه کسان د سره رفت آمد ولاړه ناسته ونه لري نو په داسې صورت کې د عزت یا حیثیت ټوله په صفر کې وي. او په دوم قدم کې که چیرې د مادیاتو اړخ ته راسو مثلا د کاروبار کوي تجارت کوي نور کارونه پر مخ باندې وړي په هغه صورت کې هم دا د پر کاروبار پر تجارت او پر روزمره کارو باندې یا د پر رزق روزي پر اسباب باندې منفي تاثیرات چې په دې خاطر باندې چې د په ټولنه کې په بې باور باندې او یا هم په بې اعتماد باندې معرفي کیږي. خلک دته د باور په سترګه باندې ګوري دته د اعتماد په سترګه باندې نه ګوري ځکه چې دغه ناوړه عادتو دغه ناوړه کړنو پر اساس باندې او قطع نظر د دې څخه چې په آخرت کې هم دا تاوان لري او په آخرت کې هم د دې حساب کتاب ورسره کیږي. یعنی هم په دنیوي ژوند کې که موږ تاسو په واقعیت سره ورته ګورو دغه ناوړه کړنې یا ناوړه عادتونه یا ناوړه اقوال او افعال ټوله موږ تاسو راواخو هم په دنیوي سطح باندې د انسان لپاره تاواني تمامېږي د شخصیت لپاره د انساني ژوند لپاره د ټولنیز ژوند لپاره د ژوند د تیرولو د اسبابو لپاره د دې ټول لپاره تاواني تمامېږي او د دې ټول لپاره منفي اغېزې پر ده باندې کوي او هم د آخرت د اعتبار څخه د لپاره تاواني تمامېږي چې هلته هم اکثر ناوړه کړنې چې موږ تاسو ګورو دا د عادي نه وي بلکې هغه څه وي چې هغه په شریعت کې منع ګڼل شوي دي. په دې خاطر باندې چې یا د انساني کرامت خلاف یا د اخلاق او آداب خلاف یا د شریعت خلاف دا ټول کړنې ناوړه دا رقم دي. نو په دې صورت سره دنیوي او اخروي تاوانونه دواړه لري. نو چې دا دواړه ودرلودل نو د انسان شخصیت چې دی او د انسان هغه وقار او درناوی چې دی هغه هم په دنیا کې کمزوري کیږي او تر سوال لاندې راځي او هم په آخرت کې د سره د حساب او کتاب سبب جوړیږي چې د پرغه باندې خدای نه خسته عذاب ورکړل شي. ډېر زیات مننه مولوي صاحب. دغه ناوړه عادتونه د کورنۍ پر اړیکو او ټولنیز ژوند څه باندې پایلې لري؟ په دې باندې خو دا رقم دی چې د ناوړه عادتونه چې څوک ولري موږ تاسې اسلام یو اساسي دغه دا دی چې دا زموږ تاسې ژوند د مسلمان ژوند پر دې باندې ولاړ دی چې د حقوقو ساتنه او د حدودو د حقوقو اداینه او د حدودو ساتنه. یعنی موږ تاسې په ژوند کې چې کوم څه ترسره کوو هغه ټوله دا دی چې حقوق ادا کوو او په دوم قدم کې دا دی چې باید دغه حقوقو حدود هم وساتل شي. اوس چې یو څوک په دا ناوړه عادتو باندې اخته وي
په دې کې د دې څخه د ده څخه حتما دا رقم کارونه ترسره کېږي چې یا د حقوقو اداینه د ده څخه نه کېږي، حقوق نه پر ځای کوي، مثلا د الله تعالی حقوق دي په هغه کې دغه د ده څه حق تلفي کېږي، یا د بندګانو حقوق دي په هغه کې د ده څه حق تلفي کېږي. په بندګانو کې مثلا یو عام مسلمان دی هغه خپل ځان ته حقوق لري، قریب و دوست دی هغه خپل ځان ته حقوق لري، ملګری او انډیوال دی هغه خپل ځان ته حقوق لري، خپل کورنۍ د هغه خپل ځان ته حقوق لري. اوس که چیرې مثلا یو څوک په ناوړه عادتو باندې اخته وي او بیا هغه دې شان ته حتما دا نتیجه راوځي چې هغه دې شان ته فکر نه کوي، چې فکر یې ونه کوي خامخا د ده څه په حقوقو کې دغه کېږي، تلف حقوق تلفي د ده څخه کېږي، یعنې په حقوق چې دی ادا کوي په هغه کې د ده څخه ضعف کېږي، کمزوري کېږي او د داسې بې پروایي کېږي. چې حقوق بې پروایي وسوله هلته بیا بعض وخت که چیرې دی حقوق ادا کړي هم هلته د حدودو ساتنه د ده څخه نه کېږي، ځکه چې هر حق ځان ته خپل حد لري. اوس که دا حق وساتل سي یا حق ادا سي خو حد ونه ساتل سي نو په هغه صورت کې د ده دپاره تاواني تمامیږي. مثلا یو مثال یو شخص دی هغه خپل د ملګري سره دومره فري دی چې مثال هر څه د خپل ملګري پر اساس باندې دی په ژوند کې پر مخ باندې وړي، لکه څنګه چې یو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې المرء علی دین خلیله، چې انسان چې دی هغه خپل د ملګري په مذهب باندې وي. خو لیکن دلته چې کله دی د ده په فکر کې دی چې زه باید خپل د ملګري حق پر ځای کړم، نو بعضې وخت د ملګري حق دی پر ځای کړي خو لیکن هغه حد ده ته نه معلومېږي. د ملګري په مقابل کې دی پلار ته درېږي، د ملګري په مقابل کې دی مثال د مور نافرماني کوي، د ملګري په مقابل کې د مشر ورور د کورنۍ نافرماني کوي، په دې خاطر باندې چې هلته د باندې د ژوند ټوله د ملګري سره تړاو لري. نو په دې اساس باندې چې یو څوک خپل ژوند تیروي هغه باید دا شیان په فکر کې ونیسي چې مثال حقوق اداینه وسي خو لیکن د دې سره د حدودو ساتنه هم وسي. اوس ناوړه عادتونه که موږ تاسې راسو په دې کې بعضې وخت مثلا یو څوک د ښکنځل کوي، و دا داسې دی د ملګري سره خپل ملګرتوب کوي خو لیکن دا ښکنځل چې دی کوي یا نور ناوړه کړنې چې دی کوي یا مثال په یو چا پسې خبرې کوي یا مثال د یو چا غیبت کوي یا نور مثال بد اخلاقي او بېادبي کوي، په دې کې خو حتما که موږ تاسې فکر ورته وکړو د یو چا حق تلفي پکښې کېږي. هره کړنه چې دی کوي یا هر ویل چې دی کوي قول مثال د هر الفاظ یا هر خبرې کلام چې دی کوي په دې کې خامخا د یو چا حق تلفي د ده څخه کېږي. چې حق تلفي وسوله دلته برته د دغه ناوړه عادتو پر اساس باندې دلته مسؤلیت راجع کېږي، چې مسؤلیت ورته راجع سو نو بیا په هغه صورت کې د تواني تمامیږي هم د دنیا د اعتبار څخه او هم د آخرت د پلوه څخه. ډېر زیاته مننه. د ناوړه عادتونو له امله ټولنه له کومو زیانونو سره مخ کېږي؟ ټولنه خو که چیرې موږ تاسې راسو سراسر بره د مشکلاتو سره مخ ده. یعنې د یو کس د ناوړه عادتو پر اساس باندې لسګونه کسانو ته ضرر رسیږي. مثلا یو شخص دی هغه د ناوړه عادت مثلا په غلا باندې اخته سو، دا هم یو عادت دی چې یو څوک بعضې وخت واخلي، ځینې وخت دا د مجبوري اړخونه پکښې کم دي ولیکن د غلا چې کېږي دا یو عادت اخیستل کېږي. اوس یو نفر مثال په ناوړه عادت یعنې په د غلا باندې اخته سو، موږ تاسې ته معلومېږي چې هغه سبا قتل هم کوي، مثلا نور مشکلات هم جوړي، یو چا ته ضرر هم رسیږي، یو چا ته تاوان هم رسیږي پکښې. بل دا دی چې مثال په ناوړه عادتو کې چې هر عادت موږ تاسې راواخلو، مثلا یو څوک دی په نشو باندې اخته سو، دا هم ناوړه عادت دی، په نشو باندې اخته سو، د دې په صورت کې د ده سره کورنۍ هم په تکلیف ده، کلی هم په تکلیف دی، ټولنه هم په تکلیف ده. او مثلا یو دا نه چې مثال خلک دغسې د ده څخه ضرر ویني یا د خلکو ته ضرر رسي یا د خلکو مادیات ته ضرر رسي یا د خلکو مادیات د ده د وجې څخه په خطر کې وي. د دې نه علاوه نور هم ټولنه د ده سره نورو مشکلات یعنې د نورو مشکلاتو په مقابل کې د ده سره ډېر په عذاب وي او د ده سره ډېر مثلا نفس تنګه وي. نو په دې اساس باندې چې هر عادت موږ تاسې راواخلو، مثلا که ښکنځل راواخلو، که بد الفاظ راواخلو، که مثلا غلا راواخلو، که غیبت راواخلو، که د دې نه علاوه مثلا نشهیي توکي راواخلو، چې یو څوک په هر شي باندې اخته سو د هغه ناوړه عادت په مقابل کې خامخا بل چا ته ضرر رسېږي یا په جنجال اخته کېږي یا په مشکلاتو کې د یو چا سره لویږي یا څوک د ده په خاطر باندې په تکلیف کېږي او هغه ته تاوان رسېږي. دا ټول اړخونه هر ناوړه عادت چې راواخیستل شي په ټولنه کې زیانونه دا دی چې خامخا دا ناوړه عادت دا رقم نه دی چې یوازې د ده تر شخصیت پورې خاص دی او دا یوازې په ده پسې مربوط کېږي، بلکې د دې په خاطر باندې بل مسلمان ته تاوان رسېږي، بل مسلمان ته ضرر رسېږي، بل مسلمان د ده په خاطر باندې په تکلیف کېږي. او حدیث کې موږ تاسو ته معلومېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدیه، یو مسلمان د لاس او د ژبې څخه باید بل مسلمان په تکلیف باندې نسي، په ازار باندې نسي، ځکه دا حرام کار دی. او ناوړه عادت داسې خپل د ځان سره دا یو اثر لري چې هر ناوړه عادت د یو چا سره ورسره وي، هغه قولي وي او هغه که فعلي وي، دغه په سبب سره خامخا بل چا ته تاوان رسېږي او بل چا ته ضرر رسېږي چې دا ټوله حرام دي. بله ډېرې زیاته مننه. مولوي صاحب، خلک څنګه کولی شي له ناوړو عادتونو
ځان خلاص کړي یا ځان ترې وژغوري؟ د دې دپاره یو دا دی چې مثلا یو اړخ یې د تعلیم دی چې یو څوک که چیرې تعلیم ولري او یا تعلیم ته مخه کړي، نو په تعلیماتو کې په ټولو تعلیماتو کې په عصري او دیني تعلیمات په دې ټولو کې دته ښودل کېږي، انساني کرامت ښودل کېږي، اخلاق او آداب ورته ښودل کېږي، او دا ټول زموږ تاسو په ټولنه کې په ټولو نصابو کې دا شیان داخل دي، په عصري او دیني په دواړو کې داخل دي چې هغه دا ټوله ورته تدریس کېږي او دا ټول ورته ښودل کېږي او د تربیت او روزنه په دې باندې کېږي. بیا که بالفرض دا رقم وي چې یو څوک د تعلیم ته مخه نسي کولی یا تعلیم یې نه وي کړی یا تعلیم نسي کولی یا مثلا طبیعتا د تعلیم سره جوړ نه دی او چې زما اوس وخت تېر شوی دی، زه د ډېر عمر یې ماته نور تعلیم خوند نه راکوي، په دوم قدم کې بیا مهم شی دا دی چې دی د هغه کسانانو سره چې دی ګرځي او هغه کسانانو سره چې دی ولاړه ناسته لري او هغه هم په داسې ناوړه عادتو باندې اخته وي، هر کسب کار یا هر ناوړه عادتو عادي چې دی هغه خپل د مسلک سره ګرځي، مثلا نشي د نشي کشان سره ګرځي، غل د غله سره ګرځي، مثلا فاسق د فاسق سره ګرځي، دا ټول هر څوک د خپل مسلک کسان سره روابط ډیر لري. نو په دوم قدم کې مهم شی دا دی چې دی باید د هغه کسانانو سره چې هغه دی پوهیږي چې هغه په داسې ناوړه عادتو باندې اخته وي، لکه مخکې مې یادولي بار بار کړی دی چې قولي وي او که فعلي وي، په داسې ناوړه عادتو باندې اخته وي، دی د هغوی څخه ځان راشاته کړي او د هغوی سره ولاړه وناسته و رفت آمد و ګشت و ګذر پرېږدي. په دریم قدم کې بیا مهم شی دا دی چې د تربیت او د اصلاح په خاطر باندې چې دی په ټولنه کې د هغه کسانانو سره اوسیږي چې هغه موږ تاسو ته معلومیږي او الحمدلله ستا دا رقم کسانان ډېر زموږ تاسو په ټولنه کې بلکې زیاتره افراد مو دغسې کسانان دي چې هغه سنګینه دي او هغه پر لارې باندې مسم برابر دي او ښه مناسب ژوند تېروي، دی خپل ولاړه وناسته د داسې کسانو سره کې چې هغه د اخلاقو او د آدابو چوکاټ یې مراعات کړی وي، د هغه د انساني کرامت ارزښت هغه ته معلوم وي او هغه په تعلیم باندې پوه وي او هغه ته د ټولنیز ژوند اصول ورمعلومیږي او هغه مثال داسې یو شخص وي چې هغه په ټولنه کې په یو سنګین شخص باندې په یو مناسب شخص باندې معرفي شوی وي، نو د داسې کسانانو سره د ولاړه وناستې او د هغوی سره تګ راتګ وکړي او د هغوی سره کښېني، د هغوی څخه یو څه واوري او بیا د هغه په مقابل کې دا شیان پر ده باندې په ده کې هم عملي کېږي او دا شیان دی خپل یعنی د هغو سره د ولاړې وناستې او د صحبت پر اساس باندې په ده کې راځي تر څو د ده څخه هغه مخکني ناوړه عادتونه پاتې سي او د وروستني ښه عادتونه په ده کې خپل سي. بله، ډېره زیاته مننه مولوي صاحب. د کورنۍ ښوونځي او دیني مرکزونو رول د نوړ عادتونو په مخنیوي کې څه دی؟ د دې ټولو تعلیمي مرکزو عادتونه چې د رول چې دی هغه خو ډیر زیات دی، ځکه چې اول خو د یو انسان د روزنې هغه اساسي مرکز که د مدرسې په شکل ورته وایو، که د پوهنتون په شکل ورته وایو، که د مکتب په شکل ورته وایو، یا که د روزنتون په صورت کې ورته وایو، لومړنی د انسان د تعلیم یا بغیر د تعلیم څخه یوازې د روزنې اړخ که موږ تاسو ورته وایو هغه کورنۍ ده، چې بهترینه روزنه چې د یو انسان کېږي، بهترینه روزنه چې د نسل کېږي هغه د خپلو کورنۍ څخه لومړی کېږي، چې لومړی به هغه خپل د کورنۍ څخه دی په سالم روزنه باندې سمبالیږي او بیا به ټولنې ته راوځي. نو لومړنی شی دا دی چې باید هر ټولنه په هر ټولنه کې هر کور او په هر کور کې ټول مسؤلین افراد پر دې باندې توجه وکړي چې د خپلو ماتحت افرادو یا د خپلو کشرانو یا د خپلو ځوانانو بهترین روزنه وکړي او په هغه کې دوی مثلا داسې یو روزنه وکړي چې سبا دوی راوځي په دې ټولنه کې وړاندې سي، نو هغه کور په وستایل سي او هغه کورنۍ په ده باندې وستایل سي. په دوم قدم کې بیا تعلیمي مرکزونه دي چې په دې کې دا ټوله داخل دي، که مثلا مدرسه ده، که پوهنتون دی او که مکتب دی، دا ټول په دې کې اساسي رول لري، په دې خاطر باندې چې هغه د خپل بچیان چې هر څوک دغه تعلیمي ادارو ته ورسي د هغوی هیڅ هدف یوازې تعلیم نه دی او نه هم د هیڅ هدف یوازې ډیګري ده چې مثال هلته تعلیم حاصل کړي او هلته د اسناد ترلاسه کړي. د هغه شخص هدف به دا وي چې مثال زه د مکتب خلاص کړم او 12م صف فارغ شم، یا زه مثال د مدرسې صف فارغ شم، یا زه د پوهنتون صف فارغ شم، خو ولې د کورنۍ د افرادو یا د کورنۍ د مشرانو د هیڅ یوه کورنۍ خپل فکر باندې که زه چېرې درته وایم هیڅ یوه کورنۍ دا په خپل فکر کې دا نه لري چې دا زما او د کورنۍ فرد یا زوی یا ورور یا وراره یا هر څوک چې یا ځوان چې دا دې ولاړ شي دی فقط د دغه شي څخه فارغ شي، بلکې هغوی د دې توقع لري چې د دې هلته سالمه روزنه هم وسي، هلته د سالم
تربیت هم وشي. نو زموږ تاسې ټولې تعلیمي ادارې او ټولې علمي ادارې په دې باندې مکلف دي او دا مسؤلیت لري چې دا کسان راځي دوی ته او د دوی سره مثال په دا تعلیمي ډګر کې وخت تېروي، که 1 ساعت که 2 ساعت که 15 ساعت، د هغوی پر تعلیم سره سره د هغوی پر تربیت باندې توجه وکړي او د هغوی سالم روزنه وکړي او هغوی ته هغه څه ور وښیي چې هغه د اخلاقو د آدابو د چوکاټ وي او هغه د اسلام سره په ټکر کې نه وي او هغه څه چې مثال د ته ور وښیي چې هغه په ټولنیز ژوند کې دی سبا د ده دپاره هم د راحت او د سهولت سبب شي او د نور مسلمانانو دپاره هم. بله، ډېره زیاته مننه مولوي صاحب. دا کسان چې د نوړ عادتونو تر تاثیر لاندې راغلي دي دوی څنګه کولی شي چې د خپل ناوړه عادتونه تشخیص کړي؟ ځینې وي شاید ناوړه عادتونه یې ډېر خپل کړي وي خو ډېر په عادي سترګه د خپل نظره ورته وګوري او په ټولنه کې خلک شاید ډېر نه ورته فکر کړی چې دا یو ناوړه عادت دی چې ته یې لرې یا په کورنۍ کې دوی ته نه وي ویل شوي. دوی دا خپل ناوړه عادتونه څنګه تشخیص کولی او پېژندلی شي؟ د دې په هکله باندې 2 لارې موږ تاسې لرو. یو لار دا ده چې مثال یو څوک واقعیت کې راشي خپل د ځان سره محاسبه وکړي، خپل د ځان سره په تنهایی کې محاسبه وکړي چې آیا په ما کې کوم عادتونه شته چې هغه د ټولنې خلاف وي یا د اخلاقو خلاف وي یا د آدابو خلاف وي یا د اسلامي ارزښتونو خلاف وي. انسان هر انسان ته لکه مخکې چې مې یادولې وکړه الله تعالی چې عقل ورکړی دی په دې باندې یو څوک واقعا خپل د اصلاح په فکر کې راسي او واقعا هم دا فکر ولري چې زه باید اصلاح سم، نو دی خپل د ځان سره ښه بهترین محاسبه کولی شي او خپل د ځان سره بهترین دا مقایسه کولی شي چې په کوم عادتونه په ما کې شته چې زه هغه باید اصلاح کړم. نو د هغه د اصلاح په هکله باندې بیا دی وروسته په 2م قدم کې کولی شي لکه مخکې چې مې یادونه وکړله چې د اصلاح دپاره بهترین شی چې دی هغه نیک صحبت دی. نیک صحبت مطلب دا دی چې د نیکو خلکو سره د ښو خلکو سره د ده ولاړ او ناست دی او بیا که چیرې بالفرض یو شی د ده دپاره د خپل د ځان دپاره مشخص کړی وي چې مثال د فلاني عادت زه لرم، دی کولی شي چې د ده پر یو چا باندې اعتماد وي او باور وي او دی په دې باندې پوهېږي هغه پر ما باندې پیرزوین لري، د هغو سره شریک چې مثال دغه عادت زه لرم او دغه ناوړه عادت په ما کې شته، د دې اصلاح زه څنګه وکړم؟ هغه بیا د ده وضعیت ته په کتو سره او د ده ژوند ته په کتو سره د ده مصروفیات ته په کتو سره هغه حل لار وښودلی شي چې په دغه طریقې سره ته کولی شي چې خپل د دغه ناوړه عادتو اصلاح وکړي. ځکه چې دا عمومي یو شی نشي بیانېدلی د یو چا دپاره چې څوک دغه رقم کار وکړي هغه بس ناوړه عادتو څخه راګرځي. په دې کې عموما د مشرانو یا د بزرګانو یا مثلا د نیکو خلکو د تجربو پر اساس باندې چې هغوی کې هغه د هغه شخص مصروفیتو ته په کتو سره د هغه شخص ژوند ته په کتو سره کورنۍ ژوند او ټولنیز ژوند او د هغه د اوسېدو ژوند او دې ټولو شیانو ته په کتو سره هغه ته بیا یو حل لاره ورښیي چې ته باید په دغه لار باندې ولاړ سې او دغه کارونه ته باید وکړې چې د هغه پر اساس باندې ستا دغه عادت چې دی هغه ختمیږي او د دې په مقابل کې به تا ته ښه عادتونه خپل شي. بله، ډېره زیاته مننه مولوي صاحب. څه ډول ټولنیزې برنامې د بد عادتونو د مخنیوي لپاره اغېزناک ثابتېدلی شي؟ د دې دپاره خو موږ داسې چې یو عمومي شی لرو چې مثلا عامه پوهاوی دی. یو خو دا دی چې مثلا په د تعلیمي مرکزو کې باقاعده پر دې باندې سیمینارونه ورکړل شي، که مدرسه وي که پوهنتون او که مکتب وي، پر دې باندې مستقل سیمینارونه ورکړل شي او هغه ټوله د یو برنامې او د اصولو په شکل باندې مخ ته ولاړ شي او بیا د هغه څخه وروسته کولی شي چې مثلا د هر کلي امام چې دی هغه پر دې موضوعاتو باندې په دوامداره توګه سره بحث وکړي تر څو خلک دې ته متوجه شي او خپل د کورنۍ او افرادو ته متوجه شي. که په یو چا کې خپله داسې ناوړه عادت وي هغه به هم ورته متوجه شي او که د کورنۍ په افرادو کې وي هغه به هم هغه ته متوجه شي. او په 3م قدم کې د ټولنیزې رسنۍ چې دي دا په دې کې اساسي رول لري چې دوی په دې هکله باندې مختلفې برنامې ولري او په دې هکله باندې مثلا د پوهاوي برخې ولري تر څو تر خلکو پورې ورسېږي او خلک په دې باندې پوه شي چې دا شی غلط دی او دغه ناوړه عادتونه یا د بد عادتونه د انسان د دنیا د خرابېدو سبب هم جوړېږي، د دنیا د سپکاوي او د شخصیت وژنې سبب هم جوړېږي او په آخرت کې هم د ده دپاره د غټ مشکل سبب جوړېږي. نو په دې اساس باندې په 3م قدم کې د ټولنیزې رسنۍ چې دي هغه هم په دې کې ډېر اساسي رول لوبولی شي. ډېره زیاته مننه مولوي صاحب. د خپرونې وخت هم ډېر کم دی. یوه وروستۍ پوښتنه که په لنډو ټکو کې ځواب شي، د ناوړه عادتونو ښکار شوي کسان څنګه هڅول کېدای شي چې رغنده او ښه ژوند ته بېرته راوګرځي؟ نو
په دې هکله باندې دا دی چې تشویق ورکړل سي هغوی ته مثال یو څوک چې د یو کار څخه راګرځي د دې دپاره موږ تاسې د دعوت په اصولو کې یو شی لرو چې هغه به لومړی ته د هغه سره ملګرتیا اچوي او هغه سره به مثال ښه رفاقت جوړوي او د هغه څخه به وروسته په خواخوږۍ سره په همدردۍ سره هغه د دې کارو ته متوجه کوي چې دغه ناوړه عادتونه دي ستا ده او د دې څخه باید ته را دې خواته سي یعنې مثال د دې څخه ته لار جلا کړې او په دې کې تر ټولو مهم شی دا دی چې د یو چا که چیرې مثلا د یو چا اصلاح یو انسان یو مسلمان د بل مسلمان اصلاح کوي په دې کې اساسي نقطې دا دی چې د هغه شخصیت ته به په کتو سره د هغه حیثیت ته به په کتو سره د ده سره داسې مخ ته ځې چې د یو چا مخ ته چې مثلا د یو چا مخ ته چې د ده د سپکاوي سبب جوړېږي یا مثال د ده د رسوایي سبب جوړېږي یا د ده د بېعزتي سبب جوړېږي داسې کارونه به د ده په مقابل کې نه ترسره کوي بلکې په تنهایي باندې په تنهایي سره او د هغه رقم په رفاقت سره په خواخوږۍ سره او په همدردۍ سره داسې د عار او د پیغور په شکل نه بلکې په دغه شی خواخوږۍ او همدردۍ سره باید د داسې کسانانو سره ولاړه ناسته وشي او دوی د خپلو ناوړه عادتو ته متوجه کړل سي تر څو هغوی د دې څخه لاس پر سر سي. بله ډېره زیاته مننه مولوي صاحب کور ودان چې بلنه مو ومنله او خپل معلومات مو له اورېدونکو سره شریک کړل. سلامت اوسئ. الله تعالی دې موږ تاسې ټولو ته د ناوړه عادتو څخه نجات راکړي او الله تعالی دې موږ تاسې ټوله د دې ناوړه عادتو او د ناوړه قول او فعل څخه وساتي. ډېره زیاته مننه. د هلمند ملي راډیو درنو اورېدونکو دا وه د ټولنې او روزنې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا بلې خپرونې تاسو ته ښې چارې ښه وختونه لویه له عمل شه.